اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خادو سي آبادو سي تحیات سو کاری مناسب شه ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم لکه د نور کله پشانتي نن هم زه ستاسو سره د یو ملګري پیژندګلو کوم د هغه په قلمي زیار باندې به یو څو خبرې کوم. د دې سره سره زه بیا تاسو ته وایم چې تاسو په خپل لیک یا د ملګري په لیک باندې یا د خپل کتاب یا د ملګري په کتاب باندې څه تبصره کول غواړئ نو دا زما حق دی چې زه د ملګرو حوصله افزایي وکړم، عزت افزایي وکړم. نو ماته بالکل خپل لیک او خپل کتاب را لیږلی شئ. نن چې زما سره کوم ملګری دی د عمان نه قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا چې په 1989 کې د سوات په جنت نظیر سیمه میادم کې سترګې غړولې دي. قدرمنو دا وخت هغه د خپل هیواد نه لرې په پردي هیواد کې په عمان کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي د خپلو بچو د روښانه مستقبل د اسلامي جمهوریه پاکستان د زر مبادلې دپاره خپل صلاحیتونه په کار راولي. ځکه چې یاد دي چې زمونږ په اسلامي جمهوریه پاکستان کې زیات لاس د اوورسیز پاکستانیانو دی. په تیر شوي ویډیو کې هم ما تاسو ته ذکر کړی و چې په کروڑونو ډالر اوورسیز پاکستاني د هیواد ته رالیږي. د اوورسیز پاکستانو که ژوند یو طرف ته د هغو ځواني د هغو ګلرنګه ځواني په پردي هیواد کې خاورې شي ایرې شي، دلته کې په شته بچو کې په شته پلار کې د مسافرو بچي هغه لکه د یتیمانو رالوی شي. نو قدرمنو دا که یو طرف ته د افسوس خبره ده، خو بل طرف ته زموږ په دې هیواد کې هغه روزګار نشته دی، هغه وسایل نشته دی چې د دې وطن ولس چې دی هغه په دې خپل وطن کې د سیالو سره سیال شي او د خپلو بچو د روښانه سباوون دپاره هغوی کوټلي ګامونه پورته کړي. نو ځکه خو په دې اړه باندې زموږ قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا په خپل یو شعر کې وایي چې هنر مې شته دی خو روزګار هم په روپو اخلمه، هنر مې شته دی خو روزګار هم په روپو اخلمه او پټی خرڅومه د سرکار نه پرې سکار اخلمه. قدرمنو د قدرمن ښاغلي بشیر احمد میا دا شعر چې دی نو دا د وخت د واکمنو په سترګو کې د شګو اچولو نه هم زیات زور لري. ځکه چې زمونږ بدنصیبي دا ده چې زمونږ په وطن کې چې کوم باصلاحیت او د صلاحیت نه ډک زلمي دلته کې ژوند کوي، وخت تیری، نو اکثر چې په چا کې صلاحیتونه دي د هغو چا سره ډیګریانې، نو چې د چا سره پیسې نه روپۍ نه رشوت نه ورکوي نو هغو ته نوکري نه میلاویږي او هغوی ته د هغوی حقوق نه میلاویږي. نو زمونږ لیکوال دلته کې بشیر احمد میا دغې خبرې ته اشاره کړې ده چې هنر مې شته دی خو روزګار هم په روپو اخلمه او پټی خرڅومه د سکرکار نه پرې سکار اخلمه. دغه شانتې زمونږ قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا په خپل یو بل شعر کې وایي چې په ماتو خپو روان وم خو همت را سره مل و، په ماتو خپو روان وم خو همت را سره مل و، ځکه د منزل تر دروازې ورسېدم. په ماتو خپو روان وم خو همت را سره مل و، په ماتو خپو روان وم خو همت را سره مل و، ځکه د منزل تر دروازې ورسېدم. قدرمنو معلومه دا شوه زمونږ قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا دا پیغام په خپل شعر کې ورکوي چې زما که په ماتو خپو زه روان وم یا زه خپل منزل ته رسېدلی یم، خپل مرام ته رسېدلی یم په دنیا کې په نړۍ کې زما چې څومره کامیابي ترلاسه کړې ده نو په دې کې زیات لاس زما سره زما د همت دی. او حقیقت خبره هم دا ده چې انسان کله هم د ستونزو نه وځي، انسان چې کله هم سوکالي ترلاسه کوي، انسان چې کله د کامرانۍ بام ته ځان رسول غواړي نو دی به همت نه بایلي. چې همت د چا سره نه نو هغه د خپل مقام او د خپل منزل تعین چېرته کې هم نشي کولی. ما ته دلته کې یو شعر د علامه اقبال هم راځي چې علامه اقبال وایي چې تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچی اڑانے کے لیے. پکار ده چې زمونږ شاعران ځکه خو پوهان وایي چې شاعران د قام سترګې دي او شاعران د قام ترجمانان دي، خو په افسوس په دې باندې راځي چې مونږ تر اوسه پورې د شاعر په اهمیت باندې نه مشرانو نظر اچولی دی
نه دې قام ته د ادب اهمیت په ډاګه کړی دی. خو زه یو ځل بیا یم چې کله موږ غزل اورو یا په مشاعره کې نو شاعر په خپله وایي غزل مې لیکلی خوند تې واله. قدرمنو زه یو ځل بیا یم چې غزل د خوند نوم نه دی، غزل د یو پیغام نوم دی او غزل د یو مقصدیت نوم دی. ځکه خو زموږ قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا په خپل د غزل په یو بل شعر کې وایي هم د دغې غزل یو شعر دی چې منزل ته رسېدل زما د عقل کمال نه و. منزل ته رسېدل زما د عقل کمال نه و، مور ستا دعا وه ستا په خولې ورسېدم. قدرمنو دلته کې ما ته حدیث رایاد شو چې نبي علیه السلام په یوه موقع باندې 3 پیرې وویل چې آمین آمین آمین. بیا نبی علیه السلام صحابو ته وویل چې آیا تاسو خبر شوئ چې ما ولې دا 3 پیرې آمین 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 وویل؟ صحابه وویل چې یا رسول خدای خبر دی او د خدای رسول خبر دی، ښه پوهېږي. نو نبی علیه السلام ورته وویل چې په دغې وخت کې ما له جبریل امین راغی او هغه 3 بددعاګانې کړي دي او په هغې باندې ما امین ویلی دی، چې په هغې کې یوه بددعا دا هم وه چې جبریل امین ما ته وویل چې هلاک دي شي هغه څوک چې چاته په ژوند باندې مور و پلار یا د مور و پلار نه یو هغه میلاو شي او د ده بخانه ونشي، د مغفرت ونشي. مطلب دا شو چې چاته مور و پلار یا په مور و پلار کې یو یا پلار یا مور په دې دوو کې د ضعیف العمر په وخت کې میلاو شي، د هغو دومره خدمت ونه کړي، هغه دومره خوشحاله نه کړي چې د ده بخانه ونشي او دی په جنت ونه کړي چې نو هلاک دي شي هغه څوک. نو ما ورته وویل چې آمین. نو د دې نه معلومه دا شوه چې د مور ډېر لوی اهمیت دی. دغه شانتې قدرمنو نبی علیه السلام له یو ځلې یو صحابي راغی وی یا رسول الله د خدای په ما باندې سیوا حق د چا دی؟ نبی علیه السلام ورته وی د مور. بیا ورته وی یا رسول الله د خدای په ما باندې سیوا حق د چا دی؟ نبی علیه السلام ورته وی د مور. په 3م ځل ورته بیا وی یا رسول الله د خدای په ما باندې سیوا حق د چا دی؟ نبی علیه السلام ورته بیا وی د مور. په 4م ځل ورته نبی علیه السلام وی چې د پلار. نو معلومه ده شوه چې د مور و پلار ډېر لوی حق دی. نو که د چا مور ژوندی وي، پلار ژوندی یا دواړه ژوندي یا په دواړو کې یو ژوندی وي، نو پکار ده چې د مور و پلار هغه خدمت وکړی شي. د مور و پلار حق څوک هم نشي پوره کولی، څوک هم نشي پوره کولی. او دا انسان ته هر پته ولګي چې کله د سړي مور و پلار د دې دنیا نه سترګې پناه کړي نو د ده سترګې هر وغړېږي چې او زما د مور او زما د پلار زما په ژوند کې څومره لاس او زه په دې باندې څومره نیمګړی شوم. نو ځکه زموږ قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا وایي چې منزل ته رسېدل زما د عقل کمال نه و، مور ستا دعا وه ستا په خولې ورسېدم. د چا چې مور و پلار ژوندی وي الله دې ورله ډېر عمر ورکړي، الله دې ورله اوږد ژوند ورکړي او الله دې وکړي چې هر څوک د خپل مور و پلار دومره قدر دومره عزت وکړي چې څنګه چې موږ اورو چې د علماو نه اورو چې د مور د خپو لاندې جنت ته یعنې دومره اهمیت د مور دی او بیا د مور چې څومره اهمیتونه په احادیثو کې راغلي دي هغه د پلار نه دي. نو دغه شانتې قدرمنو زموږ قدرمن ښاغلی بشیر احمد میا هم په دغه شعر کې دغه غزل کې یو بل شعر دی او په هغې کې وایي چې د ښو خلکو په ناسته کې مې دغه ګټه وشوه، د ښو خلکو په ناسته کې مې دغه ګټه وشوه، لایق د شړی نوم تر شبلې ورسېدم. ښکلی شعر دی، بهترین شعر دی. قدرمنو ما مخکې هم ویلو چې زه د شاعر د لیکوال په تکنیکي اړخونو باندې زه په خپله پوهېږم هم نو ځکه بې بحث نه کوم، ځکه چې زه د ادب د میدان او د ادب د مدرسې یو ادنا طالب یم. زه غواړم چې د دې ملګرو په دې غزلو کې د خپل ځان اصلاح وکړم، زه غواړم چې د ملګرو په لیک کې زه څه زده کړه وکړم، څه پوهه حاصله کړم او مقصد مې دا چې زه څه ویم چې په هغې باندې ما الله تعالی په خپله د عمل کولو توفیق راکړي. زما لویه سرمایه همدغه ده. نو ځکه د ښو خلکو په ناسته کې مې دغه ګټه وشوه، لایق د شړی نه و تر شملې ورسېدم. قدرمنو دلته کې ماته یو حدیث را یاد شو. نبی علیه السلام ناسو او یوه قافله په لاره باندې تېرېده. نبی علیه السلام تپوس وکړي په شام کې څه صورت حال دی؟ نو هغه ورته وویل چې یا رسول الله د خدای په شام کې خو ډېره بېدیني ده او خلک مخه خلک نه دی او پاک دامنه خلک پکې هم نشته دی. هغه قافله تېره شوه، یو بله قافله راغله. نو نبی علیه السلام د هغو نه تپوس وکړو چې په شام کې څه صورت حال دی؟
نو هغه ورته چې یا رسول د خدای په شام کې خو الحمدلله چې دین هم ډیر زیات دی، دیندار خلک هم ډیر زیات دی، حقوق الله هم ډیر زیات دی، حقوق العباد هم ډیر زیات دی، مینه ده، محبت ده، ورورولي ده، خوشحالي ده. نو صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله د خدای د مخکې قافلې څه ووې او د وروستو څه ووې؟ نو نبي علیه السلام ورته وویل چې د مخکې قافله چې کومه وه دوی د داسې خلکو په صحبت کې ژوند تیر کړی و چې هغو چېرته کې ښه کار نه دی کړی. نو چې یو سړی په کومه معاشره کې لوی شي هغو ته هم هغه معاشره ټوله دنیا هغه شان ښکاري څنګه چې د انسان د ژوند د چا سره تیر کړی. دغه شان د دویمه قافلې چې و نو دې خلکو په شام کې په داسې محفلونو کې وخت تیر کړی، ژوند تیر کړی چې هغه پوهانو، د الله نیک بندګانو، ښه انسانانو، با اخلاقه و، خوش مزاجه و، پاک دامنه و. نو دوی ته دا پته نه لګېدلې چې لا په شام کې یا په دنیا کې به داسې خراب خلک هم وي. او موږ په اردو کې هم اکثر دا محاوره اورو کنه چې تربوز سے رنگ پکړتی ہے. نو چې انسان په کومه معاشره کې او په کوم محفل کې ژوند تیری نو د هغې محفل او د هغې معاشرې رنګ هغه اخلي او هغې په سری. نو ځکه د زموږ ملګری بشیر احمد میا وایي چې د ښو خلکو په ناسته کې مې دغه ګټه وشوه، لایق د شړی نه و تر شملې ورسېدم. نو قدرمنو زه ستاسو نور وخت نه اخلم، خو د هغه دا یو شعر چې دي ستاسو سره شریکوم او په دې به درنه اجازت اخلم چې هر یو فنکار د پښتو ټکي په اخلاص ویلي، هر یو فنکار د پښتو ټکي په اخلاص ویلي، مناسب نه ده چې نامه د یو فنکار اخلم. قدرمنو دا یو څو شعر ما ستاسو سره د بشیر احمد میا شریک کړل. هیله لرم چې تاسو به ترې څه استفاده حاصله کړي. زه هم د الله نه دعا کوم چې الله دې ما له هم داسې چې ما له په دې باندې د نیک په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او په لوی الله مو سپارم. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان. ډېر ډېر مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.